د کلي خلکو به د دې زوړ قبرستان په باره کې څه وی؟ د قبرستان د ګوټ نه به د څه رڼا راتله. رحمت الله چې په قبرستان کې کوم صندوق ومونده په هغې کې سو. د هغه شپې نه پس رحمت الله ولې ورک شو؟ نو راځئ چې معلومه شي. دا د هغه وخت خبره ده کله چې د کلي په غاړه کې یو زوړ قبرستان و چې خلک به پې د ورځې هم یریدو. خو کله به چې شپه شوه نو د دې قبرستان په باره کې به چا خبرې کول هم نه غوښتل. د خلکو د وینا مطابق به هره شپه د قبرستان له منځه عجیبه اوازونه راتلل. کله به د چا د قدمونو اواز اورېدلی شو، کله به د زړو دروازو د کلاوېدو اواز راتلو. خو چې څوک به هلته تلل نو هېڅ به هم یې نه موندل. د دې قبرستان ساتونکی یو زوړ سړی و چې نوم یې رحمت الله و. هغه تقریبا 10 کاله د دې قبرستان ساتنه کړې وه. کلیوالو به ویل چې رحمت الله داسې رازونه پېژني چې بل هېڅوک یې نه پېژني. یوه شپه رحمت الله د خپل معمول په مطابق د قبرستان د کتو دپاره روان شو. هوا ډېره تیزه وه، د ونو پاڼې په باد کې خوځېدې او د قبرستان په لارو کې یوازې د هغه د قدمونو اواز اورېدل کېدو. ناڅاپه هغه د قبرستان له زوړ ګوټ سره یو عجیبه اواز اورېدو. داسې ښکارېده لکه چې څوک په رود اواز باندې د مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله چراغ پورته کړ او په اواز پسې روان شو. هلته یو زوړ قبر و چې د کلونو راهیسې هېڅوک نه تللی. هغه ولیدل چې د قبر خواته د خاورې نښې شوې وې لکه چا چې هلته تازه تګ راتګ کړی وي. رحمت الله هغه شپه خپل کور ته لاړ، خو د هغه په سترګو کې یره ښکارېده. هغه خپل نږدې ملګري ته وویل، ما داسې څه ولیدل چې که خلکو ته ووایم نو هېڅوک به مې یقین ونه کړي. بله ورځ رحمت الله د کلي مشرانو ته وویل چې په دې قبرستان کې یو پخوانی راز پټ دی. د هغه په وینا کلونه وړاندې یو کس په دې کلي کې ورک شوی و او د هغه کیسه هېڅکله ښکاره نه شوه. خلکو دا اراده وکړه چې د شپې لخوا به قبرستان څارنه کوو. څو کسان ورسره لاړل، خو کله چې نیمه شپه شوه ټول خلک د یوې عجیبې پېښې په تماشه شول. قبرستان په یو ګوټ کې ناشنا رڼا ښکاره شوه. خلک ودرېدل، خو رحمت الله ورو ورو د هغې خواته روان شو، ځکه هغه پوهېده چې دا هم هغه ځای دی چې کلونه یې پټ راز ساتلی و. کله چې هغه ځای ته ورسېد هلته یو زوړ صندوق یې ومونده. په صندوق کې ځینې زاړه کاغذونه او یو زوړ تصویر و. د تصویر په شا باندې یو تاریخ لیکلی شوی و او هغه تاریخ د هغه ورک شوي کس د ورکېدو له ورځې سره برابر و. رحمت الله پوه شو چې دا د کلي د تېر وخت یو داسې کیسه ده چې خلکو هېره کړې وه. هغه غوښتل چې حقیقت ټولو ته وښیي، خو د هغه شپې نه وروستو هغه بیا هېڅکله په کلي کې ونه لیدلی شو. خلکو یوازې د هغه چراغ د قبرستان مخې ته ومونده. د هغه ورځې وروستو د قبرستان ساتنه بند شوه، خو کلیوال وایي چې اوس هم کله کله د شپې لخوا د رحمت الله د قدمونو اواز اوري، لکه چې هغه لا اوس هم د قبرستان ساتنه کوي. د ټولو عجیبه خبره دا ده چې څومره کلونه تېر شول خو هغه زوړ صندوق بیا چا ونه لیدو. نن هم خلک پوښتنه کوي رحمت الله په هغه شپه څه ولیدل او د قبرستان هغه پټ راز څه چې هغه یې له ځان سره یوړ. کیدای شي چې حقیقت لا اوس هم د قبرستان په هغه تورو تیارو کې پټ وي.